سلام دوستانو، نننۍ ویډیو د باره کې دا چې کومو الکانو یا خاوندانو سره اکثر کوروالي نه کوي، نو د هغې څه وجې کیدی شي. که تاسو زموږ په چینل نوی او د جنسیاتو معلومات ترلاسه کول غواړئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. ډیره مننه. دوستانو، نننۍ ویډیو کې مونږ تاسو ته دا معلومات درکو چې اکثر کوروالی چې دی خپل خاوند سره کوروالي ته تیار نه وي. د هغې یو څو وجې کیدی شي. یو خو د ناویتوب چې کوم جون دي هغې باندې خو مونږ مخکې خبره کړې وه چې یا ساده لوحي یا کم علمي یا کم علم و فهمي او یا چې دی نو د محبت کموالی او یا ډیره زیاته یره او خفګان نیولې وي. خو چې کله یو کورواله دا ښه د واده ډېر وخت شوی دی وایي چې مخکې خو داسې نه وه، اوس داسې شوه، نو دی کې یو څو مسایل کیدی شي. یو د لیکور یا زیادت کیدی شي او بل چې دی نو زنانه ورته ښکته زور وي چې رحم د خپل ځای نه بې ځایه شي. بل په دې کې داسې کیدی شي چې اکثر خاوند چې دی د ښځې شونډې ښکلول غواړي، خو د ده د خولې نه بوی راځي. دا هم په ښځې ډېر بد لګي او د دې د وجې بیا کوروالي ته نه وړاندې کیږي. نو که ستاسو دغه مسله وي، دا که تاسو هم حل کولی شئ. دا د دوو وجو نه کیدی شي، یا هو د معدې د وجې نه وي چې او یا د خولې د نه پاکولو د وجې وي. نو د دې آسان دغه باندې تاسو به ښه برش وکئ، مسواک به وکئ او بیا به وګورئ. که بیا هم ستاسو د خولې نه بوی تلو، نو بیا به دا د معدې د وجې وي. نو که صرف د غاښونو ناپاکتیا د وجې وي، نو تاسو برش او مسواک خپل معمول جوړ کئ. او که چرې دا د معدې د وجې وي، نو په دې کې د ټولو نه ښه کار چې دی هغه لاچي کوي. نو تاسو لاچي جوئ او سومپ کوم ته چې مونږ کاږه وایو هغه جوئ، نو دې سره دا مسله حل کیږي او د خولې بدبویي ورسره ختمیږي. که تاسو زموږ په چینل نوی او د جنسیاتو معلومات ترلاسه کول غواړئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. د ځان ډیر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.